السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. پام وکړئ د ازادي رادیو دغو سیمهیزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا او ایران بهرنیو چارو وزیرانو په ژنیوا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه 15 ساعته سره خبرې وکړې. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې د دغو خبرو په ترڅ کې به ولیدل سي چې دواړه خواوې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دایمي توافق لور ته تیاری لري که نه. د جواد ظریف او جان کیری ترمنځ په ژنیوا کې پرونی دغه خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل سوی د دواړو هیوادونو پلاوي نن د سویس په دغه ښار کې غونډه وکړي. دغه راز ټاکل سوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ نوي اټومي مذاکرات د راتلونکي یکشنبې په ورځ ترسره شي. ایران د 2014 کال د مقدماتي توافق په اساس له امریکا، جرمني، روسیې، برطانیې، فرانسې او چین سره ومنل چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په مقابل کې تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه دروي. د ترکیې صدر اعظم د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو خپرول سخت پارونکي کار وګڼه. احمد داود اوغلو ویلي چې د مطبوعاتو ازادي د سپکاوي د ازادي په معنا نه ده. په عین حال کې ترکی مظاهرچیانو د جمهوریت ورځپاڼې نسخې چې د فرانسوي شارل ایبدو مجلې کاریکاتورونه بیا نشر کړي وسوځولې. د تیرو اونۍ د چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په پاریس کې د دغې مجلې په دفتر برید کې 12 کسه ووژل چې دغه پیښه په نړیواله سطحه وغندل شوه. سلګونو ارمنیانو په خپل هیواد کې د یوې روسي پوځي اډې او د روسیې د قونسلګرۍ مخې ته مظاهره کې غوښتنه وکړه چې هغه روسي عسکر چې ګمان کیږي د یوې کورنۍ شپږ غړي یې وژلي د ارمنستان حکومت ته وسپارل سي. د ارمنستان پولیس وایي واليري پرمیاکوف اقرار کړی چې یوه ښځه او خاوند، د دوی زوی او نګور، 2 کلنه لمسۍ او یوه پیغله لور یې په ډزو وژلي. د دوی یو 6 میاشتنی لمسی په برچه وهل شوی خو ژوندی پاتې دی. دغه عسکر وروسته له دې چې د سه شنبې په ورځ د ارمنستان او ترکیې په سرحد کې د روسي سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو، په ارمنستان کې د روسیې د پوځي اډې قومندان ته سپارل شوی. مظاهرچیان غواړي چې دغه عسکر دننه په ارمنستان کې محاکمه شي. په چین کې سخت لړې او غبار د الوتکو پروازونه وځنډول او د موټرو حرکت مختل کړ. د چین دولتي رسنیو ریپورت ورکړ چې په څو لویو لارو کې موټر ځکه بند پاتې سوي چې په 50 متري فاصله کې هم څه لیدل ګران دي. په موټر سایکل سورو کسانو په مخونو ماسکونه اغوستي وو. او 2 امریکایانو وکولای سول چې په کالیفورنیا کې د الکاپیتان د 900 مترو اوچت کمره سر ته ځانونه ورسوي. ټامي کالدویل او کوین جورجسن له وسایلو پرته دغه کمره ته په ختلو سره د غره ختلو د ورزش له ټولو سخت زیار ترسره کړ. مخکې له دې ګمان کېدی چې دغه کمره سر ته ختل امکان نه لري. درنو لیدونکو، د دغو خبرونو نورو مهمو ریپورټونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هېروئ. azadiradyo.com. مننه، آباد اوسئ. ازادي رادیو هر سهار له 9 بجو ټوله ورځ تر 9 بجو په منځنۍ صفحه 299 او FM 3.5.